لا ګاونډیو هیوادونو د کډوالو په جبر ایستلو نوې جوپې د میدان وردګ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین وایي مهاجرینو لپاره بشپړ چمتووالی لري. زیاتوي چې په دغه ولایت کې 3 ښارګوټي ځانګړي کړي چې سلګونه کورنیو لپاره بسنه کوي. په میدان وردګو کې موږ الحمدلله 3 ښارګوټي لرو چې په 3 ښارګوټو کې یو ښارګوټی هغه آباد ده 286 بلاکونه لري نو هغه تیار او عیار ده خو صرف دا چې ډېر وخت دغسې پاته سوی و کار نه و ترېنه اخیستلی سوی او کوم ځای کې چې څوک نه وي خامخا لږ خرابېږي نو بعضې خیریه بنسټونو هغه د ولایت مقام په مرسته باندې هغو وعده کړې ده نو که هغه اوله جوپه چیرې راسي نو د هغه دپاره موږ انشاءالله ټول انتظامات نیولي دي چې دی راسي د استوګنې دپاره سرپناه دپاره موږ ځایونه برابر کړي وروسته چې کوم کسان له موږ سره ثبت وي او د وزارت له طرفه موږ ته راوپېژندلی سي نو هغه بیا موږ شهرکونو ته لیږو چې فلحال موږ د نرخ شهرک ده هغه فعاله ده. د یاد امریت مسؤلین زیاتوي چې تیر 1403 کال کې لا بېلابېلو هیوادونو 283 کورنۍ او 850 انفرادي کډوال دغه ولایت ته راغلي چې په بېلابېلو برخو کې د مرستو ترڅنګ ورته د زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. پروسه کال خو کسان لږ کم راغلي وو خو له دې وارې شاید څه زیات سي نو پروسه کال تقریبا 10 کسان هغه ځوانان چې د هغو ضرورت و سبقونو ته ضرورت و دغو ته موږ د لیپټاپو هم کورسونه ورزده کړو او هم هغه لیپټاپ هم بیا دوی ته ورکړي چې د آینده دپاره کار ترېنه واخلي. 50 کسانو ته نورو ته موږ حرفوي کورسونه ورزده کړي دي 25 کسان زنانه وي چې هغو دپاره موږ دغه یو انکیوبیټر ورته یایي چې له هغوی نه بچی وځي. د میدان وردګ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین وایي د مهاجرینو لپاره د 216 کورونو جوړ ښارګوټی او شاوخوا 18 جریبه به ځمکه ځانګړې کړې چې د اړتیا په وخت کې به کډوالو ته وویشل شي.